طالبانو د پاکستان دروغ رسوا کړل. ذبیح الله مجاهد ولې پاکستانی چارواکي بې عزته کړل او تازه یې د پاکستانیانو د دروغو په هکله څه ویلي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د تحریک طالبان پاکستان د بېوسلې کولو لپاره د پیسو د غوښتنې په اړه د پاکستاني رسنیو ادعا رد کړه. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې چې ویل کېږي د پاکستان پوځ ته نږدې ده په دې وروستیو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت کابل ته د خپل سفر پر مهال له یو شمېر پاکستاني پوځي او امنیتي چارواکو سره په لیدنه کې د ټي ټي پي د غړو د بېوسلې کولو او بیا میشتېدنې لپاره د پیسو غوښتنه کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان د دغه راپورټ په ردولو سره ټینګار وکړ هیڅ هیواد به د افغانستان له خاورې نه ګواښل کېږي او د طالبانو حکومت د خپل هیواد د امنیت د تامینولو لپاره بهرنیو پیسو ته ضرورت نه لري. ذبیح الله مجاهد ویل موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په ځانګړې توګه د ګاونډیانو پر ضد وکارول شي. په دې لار کې به خپل ټول توان او وس په کار واچو او انشاءالله زموږ خپلې هڅې به کافي وي. د پیسو غوښتنه کول رښتیا نه دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ د دغه هیواد د پوځي استخباراتو رئیس او یو شمېر نور چارواکي څو ورځې مخکې کابل ته راغلي وه چې د سفر په ترڅ کې د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو له امنیتي او دفاعي چارواکو سره ولیدل. د دې کتنې په لړ کې د پاکستان د ISI د مشر او د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ترمنځ د توندو خبرو د تبادله کېدو په اړه هم راپورونه خپاره شول. د چارو ځینې کتونکي وایي چې د پاکستان پوځ او استخبارات د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ د بدګمانۍ د رامنځته کولو لپاره داسې تبلیغ کوي چې که پاکستان افغان طالبانو ته پیسې ورکړي پاکستاني طالبان او د هغوی ارمان به وپلوري. په وروستیو ورځو کې د امریکا د متحدو ایالتونو د سوري انسټیټیوټ په یو راپور کې ولیکل دا احتمال نه لیدل کېږي چې د افغانستان طالبان دې د پاکستاني طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. راپور د دې دلیل د پاکستان اقتصادي ستونزې بولي او وایي چې طالبان احساس کوي چې اقتصادي ستونزې د پاکستان له لوري د ټي ټي پي پر ضد د پراخو عملیاتو مخه نیسي. د دې راپور پر اساس په دې منځ کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په افغانستان کې طالبان واکمن دي ټي ټي پي په زیاتېدونکي ګواښ بدل شوی دی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې د پاکستان پر پالیسیو د افغان طالبانو وروستیو انتقادونو ته په اشارې استدلال کړی چې دا نادیپلوماتیکې څرګندونې ښیي چې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو د ملاتړ د دوام اراده لري حتی که د پاکستان له لوري پرې فشار هم زیات شي.